بی فری اګرو کرنیز شرکت یو ځوان مشر ایزرن داسې ډرون جوړه کړې چې د څارویو ساتنه او پالنه کوي. دغه ډرون الوتکه په مصنوعي ذهناتو سمباله ده. دا ډرون د څارویو شمیر، څړځایونه او هغوی ته متوجه خطرونه په نظر کې نیسي. د شرکت مشر ایزرن وایي چې موږ د تیرو څو کلونو راهیسې خپل شرکت څاروي په ډرون کنټرولوو چې دې سره زموږ د شرکت مصارف 50% کم شوي دي. دغه شپونکی ډرون الوتکه 3 نه تر 5 کیلومترو پورې خپاره شوي څاروي څاري. هغوی خواړه او څښاک برابروي. دغه ډرون د وخت سپما ترڅنګ ټوله پروسه بغیر د ستړیا پر مخ وړي. دغه ډرون پر یو وخت د 1000 څارویو څارنه کوي. په دغه ډرون کې ځانګړی سافټویر ځای پر ځای شوی. هر څاروی بیل بیل پیژني. دغه ډرون د انسانانو په ژوند کې دومره اسانتیا راوستې چې اوس به شپون کرار موټر کې ناست وي او د خپلو څارویو څار به کوي.